دوستانو عزیزانو مشرانو کشرانو توبه د لوی خبرې د پیر استاذ په دوا ما سره دومره پیسې نه وي ما له خپل جیب اجازت رانه کړ چې په تاسو ماته سواد سیل کړی ښه نو چې د خپل جیب درته دومره پته وه نو اول به دې سوچ کړو که نه په دې وړه خوله دې غټې غټې خبرې کولې ساقبه د سیلاني خوله ورپورټې ده خو خبره پې سوله نیټیک کوي تا خدای پاک وبخیا بس په دې یو خبره یار تاسو ته پاتې راغله یا سړي چې تا سره نه وې نو کم از کم موږ ته به دې ویلی وې بلکل د سواد هغه ابشارونه هغه سیندونه هغه چینې دا خو کم از کم کتلې وې که نه تاسو ته پته ده چې ستاسو دواړو نه زیات د سواد سره جذباتي تړون زما دی خو مصیبت دا دی چې غریبي بده بلا زریابو خلک هرې بلا ته خاندي که نه خو دې بلا ته جاړي غم مه کوه یو ورځ به انشاءالله زموږ سیلانیان د ډېر څه خاوند دي تاسو ته پته ده چې ما یو فیصله کړې ده فیصله ډېره لویه فیصله ډېره اهمه فیصله د څه فیصله یار بس په دې شعر و شاعرۍ باندې د خپل خراب وخت نور نه قیمتي کول غواړم دې څه یار زه نور څه عملي کار کول غواړم خپل یار ژوند جوړول غواړم مستقبل جوړول غواړم نه نو ستا څه خیال دی چې دې شعر و شاعرۍ ستا نه د ټولې خبرې خطا کړي دي یس دروغ بالکل دروغ که دا رښتیا وي که نه نو زمونږ زریاب خان به دونه مخکې نو تللی راواچوه خبره دا ده چې رښتیا به ته ووایم چې زمونږ زریاب خان خو قدرتي شاعر دی او زه توغلي او تاسو ته پته ده زه چې یو شعر لیکم که نه نو زه پې څو شپې روڼم بلکې په میاشت کې 1.5 کیلو بادام خورو او دغسې مدام خورو ماشاءالله 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 فی الحال ته دا طعام وخوره طعام کم دی تشې چای دي او د غریبۍ دي خیر خدای که نه ډېر تاسو خو داسې خبرې کوئ لکه چې اړو دشمن نه لرئ عظمت علي زما یو دشمن نه دی زما قسمت زما دشمن دی شهید الله زما دشمن دی خو ډېر زه خپل دشمن پسې ځم زریاب درته یادوم عصمت علي بس بچې ته نور دې لانجو نه ځان راوباسه زه غواړم چې ته په دې خپل کاروبار کې دلچسپي واخلې او بله دا چې زه تا له کور آبادول غواړم عظمت انکل درته ښه وایي د دې کیسو نور څه نه جوړېږي منصوره ډېر مې نه پوهېږي ته پوه کا انکل تاسو د عظمت د کور د آبادولو خبره کوله خو د دې نه خبر نه یې چې د هغه زړه چېرته دی ته ووایه که نه منصوره چې د عظمت علي زړه چېرته دی انکل د عظمت په نظر کې تصور ده تصور او انکل هغه تصور چې د زریاب سرپرستي کول غواړي او د دې ښار د یو لوی سرمایهکار عزیز لور ده عزیز او انکل اورېدلي مې دي چې څه وخت کې هغه ستاسو ښه دوست هم و
پوه شو منصوره دا دې خو وکړل چې زه دې خبر کړم د عصمت دپاره به زه خپله پښتو ماته کړم زه به د عزیز ملامته ومنم زه به عزیز له کور ته ورشم انکل او زریاب سره به څه کوې د هغه به هم څه علاج وکړم